پدې اوسانه زمانہ کې مولانا مفتی حسن صاحب حفظه الله فرمایل لاهور والا هغه وی چې زو کاړی ته تلو مو کاړی ته او په وکاړه کې یو عیسائی وی هغه عیسائی چې نو هغه مسلمان شوی زمون مسلمانانو سره وکیناسته پاسې ده وی هغه مسلمان شوی خو هغه خپل خاندان والا ته پته نه و نو عیسایان چې کوم دي دیم دا خپل مړی خخی وی هغه مسلمان شوی زمونږ وی یو مولوی صاحب هغه ماته دا واقعیا بیانوله وی هغه ماته وی چې ما په خپل لاس مسلمان کړو او بیا به مونږ به مو ته مونږ خو مونږ او د سرسي شروع کړو خو د خپل خاندان ورنه پټ پټه وی هغه بیمار شو په هغه بیماری کې هغه مړ شو هغه عیسائی وی کله چې مړ شو نو بیا خپل عیسایانو چې دا خو به مونږ په خپل مقبره کې خخو د عیسایانو په مقبره کې او مسلمانانو په سلاړه چې ګوره دی مسلمان شوی دی به مونږ په مسلمانانو په طریقه باندې مسلمانانو په مقبره کې خخو هغه وسره کلک شو چې نه دا خو زمونږ لپاره ډیره زیاته د شرم خبره ده هغه کلک شو نو تاسو ګوره یاد ساته مسلمانان نه دي مسلمانان چې کله وفات شي غنا او دی مونږه په قبر کې خخو نو مسلمان مونږ داسې خخو مونږه داسې خخو هغه د مخ مونږ دی خو قبله طرف ته راواړو او دا عیسایان چې ګم دي کنه عیسایانو دی چې کله خپل مړ خخی نو دی داسې نور خاطو او قبله طرف ته شرقن غربن داسې خخی وی هغه کم مسلمان چې وو هغه عیسائی چې وول وی هغه بوت خپل طریقه باندې هغه دا هغه رسومات ترس وکړو او په خپل مقبره کې وی خخ کو او داسې خخ کو شرقن غربنی وی خخ کو وی چې کله خخ کو غنا وی چې څنګه سحر شو وی مونږ پس خلک په منډه رااله چې تاسو راشه عجیب کار شوه دی بیګا وی مونږ ته وېسو وی تاسو راشه ځان سره مقبري ته بوتلو دا عیسایانو وی چې مونږ وکتل غنا نو هغه کم الک چې مسلمان شوی نو دا هغه قبر چې هو قبر هغه خخ کړي دروازه داسې د عیسایانو په طریقه باندې او سحر چې خلک لاړو نو دا هغه قبر توشوي هغه د مسلمانانو په طریقه باندې د عیسایانو په هغه مقبره کې هغه قبر توشوي وی هغه بیا چې دین عیسایان ټول راټول شو او بیا دا هغه قبر داسې کو وی بیا ته خلک لاړو چې بیا سبا شو چې راغله د سحر خلک وی چې بیا یو کتل هغه بیا د مسلمانانو په شان داسې شو چې یو پیرت وې داسې وکړه بس لاړه هغه راپورټ وکړه په مسلمانانو چې دا مسلمانان راضي او د شپې مونږ د خپل لک خخ کو او د شپې راشي او د غیدا قبر شې دا وکني او داسې خخ کی مونږ شرقن غربن خخ کو او دی داسې د مسلمانانو په طریقه باندې خخ کی بس وی چې پولیس هم رااله خلک راټول شو وی چې را دې ته د شپې څوکۍ کول پکاري د شپې به څوکۍ کول پکاري چې دا څه چللې بس پټ کې ناستل پولیس هم وسره و چې څنګه پټ کې ناستل او عیسایانو په خپل طریقه باندې شرقن غربن هغه خخ کو وی اوس ټول خلک موجود دي و چې څنګه دا 12 بجې شو د 12 بجو نه دا ټیم ووړېده بس قبر چې دین هغه په خپل پراتاوېدو شروع شو داسې په خپل راتاوېده او په خپل د مسلمانانو په طریقه باندې شو بس وی چې غیدا او کتل وی چې دا خو څوک نه کوي دا خو په خپل کېږي بس هغه وی چې بس دا د الله کارونه دی پرې خو نو مولانا مفتی حسن صاحب حفظه الله فرمایل چې زو کاړې ته لاړم غنا وی ما مولوی صاحب ته وی چې هغه قبر ما ته وخایا وی زی په خپل زیارت لاړم او هغه قبر ما وکړه وی د عیسایانو په مقبره ته چې لاړم او ما وکړه غنا وی دا ټول قبرونه چې کوم دي ټول قبرونه وی هغه شرقن غربن دي او د یو مسلمان دا الک دا قبر چې کوم دی دا پکې د مسلمانانو په شان دی او دا پکې داسې دی دا د مونږ د دین د حقانیت یاد ساته په هر زمانہ کې ګوره دا الله کار کوي دی مسلمانانو ته دی کافرانو ته چې دا دین سچ او حق دی